كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په شعبو کې او د ایمان په څانګو کې یوه ډیره مهمه شعبه، یوه ډیره مهمه څانګه، هغه د الایمان بقدر الله سبحانه وتعالى خیره و شره. د الله سبحانه وتعالى په تقدیر باندې ایمان لرل، په تقدیر باندې ایمان لرل دا د الله سبحانه وتعالى د معرفت ډیره لویه ذریعه ده. ځکه زما عزتمند تقدیر څه ته وایي؟ تقدیر وایي علم الله سبحانه وتعالى المكتوب عنده. د الله سبحانه وتعالى علم ته تقدیر وایي. دا څومره مخلوقات چې پیدا شوي او دا څومره مخلوقات چې پیدا کیږي او دا څومره کائنات چې پیدا شوي او دا څومره کائنات چې پیدا کیږي او دا څومره چې انسانان چې وفات کیږي، څومره انسانان چې پیدا کیږي، یعنی هر څه چې په دې عالم کې کیږي دا رب العالمین په علم کې راګرځي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دا رب العالمین علم د زما عزتمند. نو په تقدیر باندې ایمان لرل دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. دا د ایمان په اجزاو کې یوه مهم جز ده. دا د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه ده. الله سبحانه وتعالى فرمای: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله سبحانه وتعالى علم لري په هغه څه باندې چې هر زنانه په خپل خېټه کې حمل کوي، او همدارنګ الله سبحانه وتعالى پوهیږي په هغه څه باندې چې زنانه کم کې ماشوم وغیره ځای شي. وكل شيء عنده بمقدار. او الله سبحانه وتعالى هر یو څیز اندازه کړی. الله سبحانه وتعالى فرمای: إن كل شيء خلقناه بقدر. الله سبحانه وتعالى فرمای چې من هر یو څیز په یو اندازه باندې پیدا کړی، په یو مقدارم پیدا کړی. دې ته تقدیر وایي زما عزتمندو. په دې معنا باندې ډیر آیتونه په قرآن کریم کې موجود دي. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې آدم علیه السلام او موسی علیه السلام په خپلو کې بحث مباحثه وکړله. موسی علیه السلام ته وفرمایل: انت ابونا خیبتنا واخرجتنا من الجنه. ای آدم علیه السلام، ته خو زموږ پلارې او ګوره موږ دې له جنت نه راویستلو، ستا د سهوې په وجه باندې موږ له جنت راووتلو. نو آدم علیه السلام وفرمایل: یا موسی اصطفاك الله بكلامه. الله سبحانه وتعالى تغوره کړی په خبرو باندې، تا سره خبرې کړي. وخط لك التورات بيده. او ستا لپاره تورات په لاس باندې لیکلی. یعنی ته خو داسې یو عظیم پیغمبرې، داسې یو بهترین شخصیتي، د دې باوجود ته ما په داسې کار باندې ملامته کې چې قد قدره الله سبحانه وتعالى علی، چې دا الله سبحانه وتعالى په ما باندې لیکلی، دا په ما باندې تقدیر کړی.
قبل أن يخلقني ب40 سنة مخکې د دې نه چې زه پیدا شم 40 کاله مخکې د الله سبحانه وتعالی په ما باندې دا لیکلي وه چې دا په جنت کې دا سهو کوي او له هغې له وجې به د جنت نه راکوزېږي او په دې کې ډېر حکمتونه دي. نو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فحج آدم موسی، آدم علیه السلام غالبه شو په موسی علیه السلام باندې. وجه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی په علم باندې دلیل ونیو چې دا خو الله سبحانه وتعالی په ما باندې لیکلی وه او په تقدیر باندې ایمان واجب دی. همدارنګه په حدیث د جبریل کې راځي کله چې جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او دا یې ورته وفرمایل اخبرني عن الایمان، ای محمد صلی الله علیه وسلم ما ته د ایمان باره کې خبر راکړه. رسول الله ته وفرمایل چې په الله باندې ایمان راوړي، د الله په ملایکو باندې ایمان راوړي، د الله په کتابونو باندې ایمان راوړي، او بیا دا وفرمایل چې وان تؤمن بالقدر خیره وشره، چې ته په دې باندې ایمان راوړي چې د هر خیر او شر چې دی د رب العالمین د طرفه اندازه شوی په دې باندې ایمان راوړي نو ته به کامل مؤمن یې. الغرض په تقدیر باندې ایمان لرل چې د الله سبحانه وتعالی علم دی او د الله سبحانه وتعالی د معرفت ډیره لوی ذریعه ده، ځکه چې تقدیر به ډیر مراتب لري. لکه یو العلم بالاشیاء، الله سبحانه وتعالی په دې ټولو کائناتو باندې، په دې ټولو مخلوقاتو باندې، په دې ټولو ذراتو باندې، په دې باندې د رب العالمین علم محیط دی، علم کامل دی، د یوه مرتبه ده. او همدارنګه به کتابة الاشیاء، به دا څومره کائنات چې دي، دا څومره مخلوقات چې دي، دا څومره څه چې دي دا الله سبحانه وتعالی لیکلي دي. زما عزتمندو په دې کې فکر او سوچ کوه، د رب العالمین لویي او د رب العالمین عظمت دا به ستا زړه ته را داخل شي. او همدارنګه تنفیذ الاشیاء، بیا دا کارونه په خپل وخت کې نافذول. زما عزتمندو څومره خلک پیدا کیږي، څومره خلک وفات کیږي، څومره کائنات پیدا کیږي، څومره څه کیږي، دا ټول الله سبحانه وتعالی په خپل وخت کې نافذوي. نو الغرض تقدیر د رب العالمین، تقدیر د رب العالمین د معرفت د اسبابونه یو لوی سبب دی. په دې کې بېځایه بحثونه کول او بېځایه سوچونه کول نه دي پکار، بلکې د رب العالمین په تقدیر باندې ایمان لرل، رب العالمین ته دعاګانې او سوالونه او زاری کول چې الله سبحانه وتعالی زمونږ او ستاسو مقدر د خیر کی. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو ایمان کامل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.